د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د سرحدي بروغیل څخه بیا د چین تر پولې پورې چې د یو سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته د واخان اقتصادي پروژه چین سره د افغانستان سوداګرۍ پراختیا لپاره یو بل ګام. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د واخان دهلیز پروژه چې 160 کیلومتره اوږدوالی لري تر اوسه 70% پرمخ تللې ده. د دغه وزارت مسؤلان وایي هڅه کوي چې د دغې پروژې د جغل اچولو چارې د راتلونکي لمریز کال تر پایه بشپړې شي او وروسته یې بنسټیز کارونه پیل شي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایاند نورالهادي عادل وویل د واخان بدخشان پروژه چې د چین تر پولو پورې 160 کیلومتره اوږدوالی لري او د دغه وزارت لخوا پیل شوې وه په 2 پړاوونو کې پلي کیږي چې د هغې کار الحمدلله 70% پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت وایان زیاتوي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان د سوداګرو لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي او واخان دهلیز د افغانستان او چین لپاره 2 اړخیزې اقتصادي ګټې لري. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د چین سفیر هم ټینګار کړی و چې دغه پروژه د دواړو هیوادونو لپاره ځانګړی اهمیت لري. نوموړي په دې اړه وویل وروسته له دې چې د دغې پروژې د جغل اچونې چارې خلاصې شي بنسټیز کارونه به یې پیل شي او د هغې له بشپړېدو سره به افغانستان د ځان بساینې پر لور ورنږدې شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لورې د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د سرحدي بروغیل څخه بیا د چین تر پولې پورې چې د 160 کیلومتره سړک چارې پیل شوې وې. دا 160 کیلومتره سړک په 2 فازه و چې چارې لله الحمد 70% مخته تللي. اوس مهال د هوا د سړېدو او د واورې د ورښتونو له کبله چارې درېدلي. کوم وخت چې دا سړک په جغل اندازي ډول ورغول سو وروسته به د دې سړک بیا اساسي چارې پیلېږي. د دې سړک په اساسي رغولو سره به د هیواد دپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي چې تر څو هیواد په ځان بسیاسي او د چین هغه هیواد چې یو پرمختللی هیواد دی د چین سره به افغانستان وصل کړي. ورته مهال د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رښتیا وایي د واخان دهلیز له ستراتیژیکو دهلیزونو څخه شمیرل کیږي او که موږ وکولی شو له دې دهلیزه استفاده وکړو او د چین بازارونو ته لاسرسی پیدا کړو نو افغانستان به د یو ستر اقتصادي بدلون شاهد وي. د یادونې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ تر درېدو وروسته د واخان اقتصادي دهلیزه پروژه کولی شي له پاکستان سره د سوداګرۍ د مهمې بدیلې لارې په توګه د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې اغېزناک رول ولوبوي.